ډېر پخوا زمانه وه. د کلي په څنډه کې د ونو او شنو بوټو ترمنځ په یوه کوچني خټین کور کې د حبیب په نوم یو ډېر زمتک سړی له خپلې مېرمنې نازو سره ژوند کاوه. دواړو د خپل زړه خبره اورېدلې وه او د مینې واده یې کړی و، خو د کورنۍ لخوا ونه منل شول او له کوره وشړل شول. مجبور شول چې د کلي په بل سر کې خپل کوچنی کور جوړ کړي. که څه هم کور یې کوچنی و، خو مینه پکې ډېره لویه وه. حبیب هر سهار وختي ځنګل ته تلو، بانسونه به یې پرې کول او پلورل به یې. نازو به کور سنبالاوه، خواړه به یې تیارول او هر وخت به یې د هغه ملاتړ کاوه. دواړه به د ژوند په هره ستونزه کې د یو بل تر څنګ ولاړ وو. یوه ورځ حبیب ډېر وختي راویښ شو. هغه نازو ته ویل چې ژر ټیفن تیار کړي، ځکه چې نن یو لوی سوداګر د بانس اخیستلو لپاره راځي. نازو په مینه خواړه تیار کړل. حبیب ټیفن واخیست، موسکی شو، ویل چې ژر به بیرته راشي. بیا ځنګل ته روان شو. ځنګل ته په رسېدو حبیب او د هغه ملګري ټوله ورځ سخت کار وکړ. د لمر تودوخه، ستړیا او خوله یې وزغمل، خو بانسونه یې پرې کول بند نه کړل. تر ماښامه یې ډېر بانسونه راټول کړل او سوداګر ته یې وپلورل. همدا د دوی د ژوند یوازینی عاید و. ورځې همداسې تېرېدې. یوه ورځ حبیب یوازې ځنګل ته ولاړ، ځکه ملګری یې نه ورسره. هغه کار کاوه، خو ډېر ستړی شو. د یوې ونې لاندې کښېناست او ټیفن یې خلاص کړ، خو ژر یې احساس وکړ چې ډېر تږی دی او اوبه یې نه دي راوړې. هغه د اوبو په لټه کې روان شو. ډېر وړاندې ولاړ او ناڅاپه یو ډنډ ولید. د ډنډ تر څنګ یوه کوچنۍ کوټه وه. هغه حیران شو، ځکه مخکې دا کوټه نه وه. کله چې ورنږدې شو، ویې لیدل چې یوه ډېره ښکلې نجلۍ په انګړ کې کار کوي. هغه ارامه او پر مخ یې سکون ښکارېده. حبیب حیران شو او ورڅخه یې د اوبو غوښتنه وکړه. نجلۍ موسکی شوه، اوبه یې ورکړې او هغه یې وڅښلې. حبیب مننه وکړه او د هغې په اړه یې پوښتنه وکړه. نجلۍ ویل چې نوم یې مهتاب دی او یتیمه ده. خپلوانو یې هر څه ترې اخیستي او مجبوره شوې چې په ځنګل کې ژوند وکړي. دا خبرې د حبیب زړه نرم کړ او پر هغې خواخوږي وکړه. هغه بیرته خپل کور ته ولاړ، خو د مهتاب خبرې په ذهن کې ګرځېدې. بله ورځ بیا ځنګل ته لاړ او مهتاب یې ولیده. ورو ورو دواړه سره بلد شول او خبرې ډېرې شوې. دا لیدنې هره ورځ کېدې او د دوی ترمنځ ملګرتیا زیاته شو. یوه ورځ مهتاب حبیب ته ویل چې غواړي له هغه سره واده وکړي. حبیب حیران شو او ورته یې ویل چې هغه لا له مخکې واده کړی او خپله مېرمن نازو ډېره خوښوي. مهتاب غمجنه شو او له هغه ځایه ولاړه. بله ورځ حبیب هغې ته ونه رسېد، خو وروسته یې د ډنډ تر څنګ ژړا کې ولیده. مهتاب ویل چې نور یوازې ژوند نشي کولی او غواړي ځان وژني. حبیب وارخطا شو، د احساساتو له مخې یې ومنله چې له هغې سره واده وکړي، خو په شرط چې هغه به په ځنګل کې پاتې کېږي. دواړو په پټه واده وکړ. حبیب به هره ورځ د بانس پرې کولو په پلمه ځنګل ته تلو او له مهتاب سره به یې لیدل. څو میاشتې تېرې شوې. یو وخت کلي کې وچکالي راغله. اوبه کمې شوې او نازو اړ شوه چې د ځنګل ډنډ ته لاړه شي. هلته یې له مهتاب سره ولیدل او دواړه سره ملګرې شوې. هره ورځ به یو ځای وخت تېراوه او خپلې خبرې به یې شریکولې، خو نه پوهېدی چې د یوه سړي مېرمنې دي. یوه ورځ حبیب دواړه یو ځای ولیدلې او ډېر وېرېد. کور ته ولاړ او نازو ته یې ویل چې ځنګل ته مزه، خو هغې ونه منه. بیا یوه ورځ نازو مهتاب خپل کور ته بوتله. دواړه ناستې وې او خبرې یې کولې. کله چې د مېړونو په اړه خبرې وشوې، شک پیدا شو. په همدې وخت کې حبیب کور ته راغی. کله چې مهتاب حبیب ولید، حیرانه شو. نازو هم حیرانه شو. دواړو ویل چې دا د دوی مېړه دی. حقیقت څرګند شو. نازو په اوښکو کې شوه او حبیب ته یې د خیانت خبره وکړه. هغې ویل چې یا دې مهتاب پرېږدي یا به هغه ولاړه شي. خو حبیب ویل چې دواړه به ساتي. بالاخره دواړه په یوه کور کې اوسېدو ته مجبورې شوې. ورو ورو کور د جګړو ځای شو. دواړه چې مخکې ملګرې وې، اوس دښمنانې شوې. هره ورځ به جنجال کېده. حبیب هم بدل شو او له نازو لرې شو، مهتاب ته نږدې شو. مهتاب په کار نه کاوه او ټول بار به پر نازو به هر څه زغمل. حبیب به تل مهتاب ته ډالۍ راوړلې، خو نازو ته هیڅ نه. یوه ورځ حبیب په ځنګل کې ولوېد او سخت ټپي شو. نور کار ته نه شو تللی. پیسې ختمې شوې او کور خراب شو. مهتاب بې پروا شو او د حبیب خیال یې پرېښود. نازو بیا هم د هغه خدمت کاوه، کار یې کاوه، کور یې چلاوه او د هغه درملنه یې کوله. ورو ورو حبیب ته خپله تېروتنه معلومه شوه. یو وخت مهتاب له بل سړي سره وتښتېده. اوس یوازې حبیب او نازو پاتې شول. حبیب ژړل او له نازو یې بخښنه وغوښته. نازو هم وژړل، خو دا ځل د حقیقت د بریا اوښکې وې. ورو ورو حبیب ښه شو او بدل شو. هغه ژمنه وکړه چې نور به هیڅکله نازو ته درد نه ورکوي.
وخت تیر شو، بیرته په کور کې مینه، سکون او باور راغله. رښتینې مینه هیڅکله نه پرېږي. لالچ او ښودنه تل بد پای لري. هغه څوک چې په سخت وخت کې درسره وي هماغه رښتینی خپل دی.